علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې روغ جوړ صحتمند اوسئ. زموږ او تاسو نننی درس د فبوناچي په اړه دی. فبوناچي څه ته ویل کېږي؟ څنګه کولی شو چې د فبوناچي په ذریعه سره په بازار کې تحلیل وکړو، څخه وروسته ټریډ واخلو. موږ او تاسو په تېرو درسونو کې اف ای جي ویلي وه، اډر بلاک مو ویلی و، همداشانته سپورټ او ریزسټنس، ټرینډ لاینونه، همداشانته موږ او تاسو څه ډسکاونټ او پریمیم زون ویلی و. نن موږ او تاسو فبوناچي وایو. لکه څنګه چې موږ او تاسو ډسکاونټ او پریمیم زون ویلی و په تېره ویډیو کې، هغه چې دی موږ او تاسو ته په بازار کې 80% چیکې کار کوي. زیاتره وخت موږ او تاسو ته هغه کار نه راکوي، یعنې ډسکاونټ او پریمیم زون کار نه راکوي. همدغه شان فبوناچي ده. په بازار کې موږ او تاسو ته 80%، 80%، 80% موږ او تاسو ته کار راکوي، 60%، 10% موږ او تاسو ته کار ونه راکوي. یا موږ او تاسو په غلط ځای کې استعمالوو، یا موږ او تاسو ته په صحیح ځای کې استعمال کوو، نو بازار چې دی زموږ او تاسو په خوښه نه ځي. یا فبوناچي چې دی په بازار کې 100% کار نه کوي. چې موږ او تاسو راشو په بازار کې فبوناچي استعمال کړو، څخه وروسته موږ او تاسو سټاپ ووهو، موږ راشو ووایو چې والله فبوناچي استاد درسونه غلط دي، یا موږ او تاسو ته فبوناچي فایده نه کوي. نه، په 100 کې 80% او 80% موږ او تاسو ته چې دی فبوناچي ګټه راکوي، خو چې په ښه ځای کې او په صحیح ځای کې استعمال شي. فبوناچي څه ته ویل کېږي؟ فبوناچي چې دی نوم یې ایټالیوی دی. دغه زما فکر یو ریاضي عالم و، نو په هغسې موږ او تاسو نه ګرځو. موږ او تاسو فقط دلته استعمال کوو، څنګه استعمالیږي، کوم ځای کې استعمالیږي. فبوناچي چې ده موږ او تاسو په تېر درس کې ډسکاونټ او پریمیم زون ویلی و چې هغه په څه کې استعمالېدو؟ په ټرینډ کې استعمالېدو. دغه چې دی فبوناچي موږ او تاسو کله چې بازار چینج اف کریکټر شي، کله چې بیرته بریک اپ سټرکچر شي، کله چینج اف کریکټر کېږي، په دغه ځای کې موږ او تاسو ته څه کېږي؟ فبوناچي استعمال چې دی ضروري دی. یعنې کله چې اډر بلاک موږ استعمالوو یا اف ای جي استعمالوو، د دغه په شان موږ او تاسو چې کوو؟ فبوناچي استعمالوو. د فبوناچي موږ او تاسو څنګه تحلیل کوو د فبوناچي څخه؟ لکه څنګه چې موږ او تاسو اډر بلاک یا اف ای جي رسم کړو په بازار کې، راځو دلته یې ښایو. دغسې موږ او تاسو ته بازار روان دی، دغسې نور یې څخه وروسته موږ او تاسو چې جوړوي؟ ټرینډ لاین جوړوي. بازار د کوم ځای څخه راغلی؟ بازار د دې ځای څخه دغسې راغلی دی، لاندې خواته، مقصد دغسې لاندې خواته راغلی دی. دلته موږ او تاسو ته بازار بدل شو، بیا یې ریټیسټ وکړو، دغه ځای کې پاس خواته ځي. موږ او تاسو ویلي وو چې دغه ځای کې موږ او تاسو ته څه راکوي؟ په دغه ځای کې زیاتره وخت موږ او تاسو ته اډر بلاک راکوي، یا موږ او تاسو ته اف ای جي راکوي. هغه چې کله اف ای جي اډر بلاک شي ټچ شي، موږ او تاسو چې کوو؟ بای کوو یا سیل کوو، چې کوم چې بازار حرکت شي بدل وي. دې څخه وروسته موږ او تاسو چې ویلي وو ډسکاونټ او پریمیم زون. دغه نقطې څخه موږ او تاسو ډسکاونټ او پریمیم زون دغه ځای ته اچوو. کله چې دغه ځای ته بازار څه شولو؟ ښکته شولو، دغسې موږ او تاسو چې کوو؟ پوزیشن خلاصوو. هغه په هغه وخت کې چې موږ او تاسو چې ولرو اف ای جي یا اډر بلاک یا بل څه، هغه موږ په تېر درس کې چې ویډیو ویلي وه، درس مو ویلی. نو دغسې موږ او تاسو فبوناچي استعمالوو. فبوناچي څنګه استعمالیږي؟ کله چې په بازار کې ټیټ قیمت جوړ شي، ټیټ قیمت څخه تر ټولو جګ قیمت چې کله جوړ شي، دغسې دغه ځای نه دی جوړ شوی، فکر وکړه تر دغه ځای پورې بازار دی، دې خوا چې دی بازار چې دی نه دی جوړ شوی. نو موږ او تاسو چې کوو؟ بازار د دغه نقطې څخه فبوناچي اچوو دغه ځای پورې. کله چې بیرته موږ او تاسو دې څخه چې دی فکر هغه تحلیل مو څه دی؟ کله چې بازار دغه ځای ته راشي، راولویږي، موږ او تاسو چې کوو؟ بازار بای کوو. نو دغه د فبوناچي تحلیل دی. دغه شاید بازار دغه لاندې بازار دغه ځای ته ښکته شي، شاید سټاپ شي، اج د بېله موضوع ده، شاید دغه ځای ته راشي یا شاید دغه ځای ته، خو په 100 کې 80% دغه ځای ته راشي. او موږ او تاسو باید د دې ځای څخه چې وکړو؟ بای واخلو. همداشانته په خلاف جهت کې، یعنې په سیل راوند کې موږ او تاسو همدغسې کېږي. بازار جګ قیمت ته، جګ قیمت نه ټیټ قیمت ته بازار راځي، دغسې. موږ او تاسو دلته چې کله دغه ځای ته بازار راورسېدو، موږ او تاسو احتمال لکه څه په ذهن کې تېروو. موږ او تاسو په فکر کې دغه نیسو، کله چې بازار دغه ځای ته راورسېږي، موږ او تاسو سیل اخلو. شاید بازار پاس خواته دغه ځای ته ولویږي، ټچ شي، شاید ونه رسېږي. هغه چې دا هغه موږ او تاسو چې کوو؟ بازار ته په کتو سره بازار چې کوو؟ تحلیلوو. نو کله چې بازار دغه ځای ته رسېږي، موږ او تاسو مستقیم نه ځو چې وکړو؟ بای سیل وکړو. دا ګوره دغه فبوناچي ده، په آی سی ټي او په نورو تحلیلو کې زما فکر نشته. ما چې درسونه ویل دي په هغه کې نشته. خو زه چې پرایس اکشن درس ته تدریسوم، په دغه کې موږ او تاسو چې وایو؟ فبوناچي وایو. داسې نه ده چې فبوناچي په یو فبوناچي باندې موږ او تاسو چې کوو؟ ټریډ اخلو. نه، موږ او تاسو مخکې ویلي وو، اډر بلاک مو ویلی وو، اف ای جي مو ویلي وه، موږ او تاسو بریکر بلاک ویلی وو، همداشانته آی اف ای جي مو ویلي وو، همداشانته پریمیم ډسکاونټ زونونه ویلي وو. موږ او تاسو ویلي وو چې کوم 15 6 2 دانې
کله چې موږ تاسو ته سیګنالونه 9 دانې 15 دانې جوړ شي، یعنې اډر بلاک هم جوړ شي، همداشانته اف جي هم جوړه شي، همداشانته په بعض ځایو کې موږ تاسو ته پریمیم ډسکاونټ زون کې ډسکاونټ هم ټچ شي. نو همداشانته موږ تاسو دغه هم وایو کله چې موږ تاسو ته فبوناچي هم جوړه شي، یعنې فبوناچي ریټیسټمنټ وشي، دغه ځای کې ریټیسټ شي، موږ تاسو چې کوو بای یا سیل اخلو. نو په دغه ځای کې موږ تاسو ته چې کله قیمت راشي، موږ تاسو ته انګلف جوړوي، پین بار جوړوي، شوټینګ سټار، مارنینګ سټار او ایونینګ سټار، همداشانته په بعض څه کې فرق لري. یا موږ تاسو ته بعضې ډوجي کینډلې جوړوي. کله چې موږ تاسو دغه ریټیسمنټ په غټ ټایم فریم 4 ساعته 2 ساعته کې ولرو، دې څخه وروسته موږ تاسو چې کوو په ټي ټایم فریم کې تاییدي ته راځو. په ټي ټایم فریم کې چې کېږي کله چې بازار دغسې وي، په ټي ټایم فریم کې موږ تاسو ته دغسې نه ښکاري. موږ ته په ټي ټایم فریم کې بازار دغسې ښکاري، بازار مات شوی دی، دلته څو ځایه داسې مات شوی دی، لاندې خواته بازار دغه ځای ته راغلی. دلته بیا موږ تاسو ته چې شوی دی دغسې جوړ شوی دی. په ټي ټایم فریم کې موږ تاسو دغه ځای کې چې کوو سیل اخلو، او په غټ ټایم فریم کې موږ تاسو ته مستقیم دغسې ښکاري، موږ تاسو ته به دغه ځایونه نه ښکاري. په دغه موږ تاسو چې کوو په ټي ټایم فریم کې دغه ځایو ته موږ تاسو متوجه کیږي. نو راځو زه درته د فبوناچي هغه کوم سیټینګ دی هغه درته ښایم چې فبوناچي څنګه موږ تاسو باید چې کوو ځان ته جوړه کړو. دلته راځو دغه ځای کې کله چې دغه د فبوناچي کوم ټول دی، دغه ټول چې کله ووهو دلته فبوناچي راځي، فبوناچي ریټیسټمنټ کوو، دغسې کشف کوو. دلته یو په تش میدان کې دغسې ټیسټ کوو. اینه وروسته موږ تاسو ته چې راځي سیټینګ ته چې کله راشو موږ تاسو دغه سیټینګ چې کوو خپل فبوناچي ته اډ کوو، یعنې بیک ګراوند دی، سول دی، همداشانته دغه ځایونه لاینونه دي، کراس هایر دی، همداشان واټر مارک دی، د هر څه دغسې چې کوو. وبخښئ دغه دی فبوناچي، دغه سټایل دی، موږ تاسو چې کوو دغسې جوړوو. ټرینډ لاین دی، موږ تاسو ته دغه ځای کې صفر ورته، دغه ځای کې 0.09 یا دغه دا ځایونه چې دي دغه ځایونه موږ تاسو ته مهم نه دي، دا ټول موجود دي، دغه موږ تاسو نه انتخابوو، موږ تاسو چې کوو دغه فقط انتخابوو. دغه موږ تاسو چې د فبوناچي ده، ګوره دغه نه تاسو عکس سکرین شاټ اخیستلی شئ یا فبوناچي په خپل ټریډینګ ویو کې چې کولی شئ جوړولی شئ. اوس راځو دغه موږ تاسو په مارکیټ کې په لایف ډول سره چې کوو ګورو چې دا واقعا کار کوي یا کار نه کوي. راځو سیل خواته. اوس موږ تاسو دلته سیل کې چې ګورو دلته موږ تاسو فبوناچي ده جک قیمت موږ ویلی چې جک قیمت نه تر ټیټ قیمته پورې کله چې راوند جوړ شي موږ تاسو چې کوو فبوناچي استعمالوو. وګوره موږ تاسو داسې نه کوو چې اوس دغه ځای ته قیمت راغله موږ تاسو مستقیم چې کوو بای یا سیل کوو، نه، موږ ویلي وو چې موږ تاسو ته باید یا پین بار یا بعضې ډوجي کینډل یا موږ تاسو ته باید انګلف جوړه شي. دلته موږ تاسو ته پین بار جوړه شوې ده، موږ تاسو د دې څخه چې کوو سیل اخلو. ګوره دغه درسونه دي چې ډېر عادي درسونه دي، خو موږ تاسو چې ورته وکړو لږ ورته فکر وکړو نو دا درسونه ډېر عادي دي. ګوره دغه دی بازار، یعنې په 1 دقیقه کې تاسو کولی شئ چې وکړئ راتلونکی بازار ټول تحلیل کړئ. دا اوس داسې نه ده چې 100% کېږي، ما مخکې هم درته وویل چې اوس صحیح ځای کې واچول شي. اوس زه راځم همدغه فبوناچي زه راځم دلته یې اچوم، دا جک قیمت دی، دا ټیټ قیمت دی، ولې دلته کار نه کوي، دغه ځای کې کار کوي، دغه ځای کې کار نه کوي. اوس سبا ته به ته دغه ځای کې شی واچوې، سبا ته به راځې چې وواله استاده څه شی دی دغه ځای کې مونږ فبوناچي واچوله کار نه کوي، دا واله دغسې ده. درسونه پرایس اکشن ښه نتیجه نه ورکوي او اس ام سي ښه نتیجه ورکوي او داسې ده داسې د سل خبرې به کوي. نه، دلته ته وګوره ما تاسو ته وویل چې کله چې بازار لومړی سر کې شروع کېږي، بازار حرکت بدلیږي، هغه ځای کې موږ تاسو ته فبوناچي ګټه راکوي. اوس دغه ځای کې ماته چې 100 وارته فبوناچي واچوه ماته ګټه نه راکوي. دلته موږ تاسو څه ویلي وو ډسکاونټ او پریمیم زون ویلو دغسې، یا ګین باکس کې راشه دغه صحیح نه اچوم ته دغه صحیح پورې ګوره دغه ساحه کې موږ تاسو ته 50% راځي. اوس راځو نه دغه ساحه کې نه، اوس راځو دغه صحیح ته، دا جک قیمت دی، دا ټیټ قیمت دی. اوس وګوره دلته دا موږ ته په دغه ځای کې کار کوي. وګوره دغه ځای کې موږ تاسو ته د جک قیمت لومړنی جک قیمت لومړنی ټیټ قیمت دلته کار کوي. اوس په دغه ځای کې ماته فبوناچي کار نه راکوي، دا په دې معنا نه ده چې زه باید دلته فبوناچي ماته 100% دلته کار راکړي. نه، ما وویل چې فبوناچي په هغه وخت کې کار کوي کله چې حرکت نوی شروع کېږي ځان بدلوي. اوس لکه زه دلته راځم دا ټیټه ساحه ده جګې ساحې پورې، ګوره ماته دلته ګټه راکړه. اوس دا 2 ساعته دي زما فکر 2 ساعته کینډل دي. اوس په ټیټ ټایم فریم کې غټ ټایم فریم کې دا ټولو کې کار وکړي، خو نوره تحلیل ته خپله ده، ته په 15 دقیقو کې کوې، 3 دقیقو کې کوې، 15 دقیقو کې، 1 ساعت کې کوې.
اوس ته چې په یو ساعت کې تحلیل کوي تا نظر چې دغه کوم فکر د بازار لپاره لوی دی او کله چې ته په 3 دقیقو 5 دقیقو کوي په دغه کې بازار چې د ښکته پورته کېږي دا کې ته 100% شي کولی شي تحلیل نشي کولی نو زه اوس راځم دغه په ټرینډ کې دغسې ټرینډ روان دی ته ګوره دغسې ماته ټرینډ لاندې خواته روان دی دغسې زه اوس دلته فبوناچي اچوم خو دلته ماته کار نه راکوي دې دپاره ما ویلي وو چې موږ تاسو باید چې استعمال کړو 50% یا موږ تاسو باید گین باکس استعمال کړو ډسکاونټ او پریمیم زون استعمال کړو دغه څه اوس دلته وګوره بازار لاندې خوا نه راغلی دلته موږ تاسو ته چینج اف کریکټر شوی دی بریک اف سټرکچر شوی دی نه وروسته موږ تاسو ته بازار چینج شوی دی اوس دغه ځای نه تر دغه جګ قیمته پورې اچوو اوس ته وګوره دغه ځای ته وګورئ سل په سل یې موږ تاسو ته چې کوي وګوره دې ساحې نه ما دې ساحې پورې واچوله اوس وګوره بازار دغه ځای ته راورسېد اوس داسې نه وایم چې زه به 100% په دغه ځای کې زه څه کوم بای اخلم یا سیل اخلم یا به ماته په هر ځای کې همدغه ځای دغه شانتي سیټ اپ راکوي دا امکان نه لري ماته شاید په 100 ځایو کې 80 ځایو کې 80 ځایو کې 80 ځایو کې ماته چې وکړي دغه شان سیستم جوړ کړي دغه شان ماته چې وکړي یو سیټ اپ جوړ کړي اوس سبا ته زه اوس راځم همدغه ځای پاس خواته بوځم دغه ځای اوس دغه ځای کې خو ماته اوس چې وکړل دغه ټیټ قیمت دغه ځای کې خو ماته ګټه رانه کړه وګوره دغه ځای کې خو ماته ګټه رانه کړه نو زه څه وکړم نو دغه ځای کې زه استعمالوم نه موږ تاسو ویلي وو کله چې نوی بازار بدلېږي په دغه ځای کې موږ تاسو استعمالوم یا بای نه سیل خواته بدلېږي یا د سیل نه بای خواته بدلېږي موږ تاسو دلته چې کوو موږ تاسو دغه فبوناچي استعمالوم نو ته خپله وګوره بازار ګوره دلته سیل روان دی فبوناچي د ټیټ قیمت دی جګ قیمت په دغه ځای کې ماته کار رانه کړو نو زه څه وکړم ماته کار رانه کړو نو زه ووایم چې یاره استاد ته درسونه ښه نه دي یا کومه بله خبره زه په بل استاد پسې ودرېږم چې استاد زه بل استاد بله نتیجه بله ستراتیژي ځان ته پیدا کوم چې د ستراتیژي کار نه ورکوي اصلا که ته خپله کار نه ورکوې ته څه شی کې ته فقط دې ته ناست چې ماته سیګنل راکړه زه اوس څه وکړم زه بای وکړم که زه سیل وکړم دغسې نه کېږي څوک چې تا ته دغسې ما اول نه ویل دي څوک چې تا ته دغسې سیګنل درکوي چې ماته بای وکړه ماته سیل وکړه دا سیګنل یې چیرې دغه سیګنل د کار نه دي اوس 100% ماته وویل چې کار نه کوي اوس دغه ځای کې زه اچوم بازار لاندې خواته راغلی دې ځای نه اچوم تر دې ځای پورې ماته بازار دغه ځای ته رسېدلی ده اوس دلته نه ماته پین بار راکړی ده نه ماته ډوجي کینټلې جوړې کړي دي نه ماته چې راکړی ده انګلف راکړی ده نو دلته زه نه داخلېږم او بل دا ځای وګوره دغه ځای وګوره بازار ټول حرکت شوی اخري ځای کې رسېدلی زه دلته اوس چې اچوم زه راځم دلته هغه اچوم فبوناچي چې دا ماته ګټه راکړي نه دا فبوناچي دلته به ګټه نه ورکړي چې دلته ګټه ورکړي اوس په دغه ځای کې ته وګوره موږ تاسو څومره ویک لرو اوس زه دلته فبوناچي بای خواته اچوم صحیح ده دې ځای نه اچوم فبوناچي تر بای خواته نو دلته ولې کار نه کوي دلته وګوره چې ده فبوناچي ما واچوله بای خواته کار نه کوي نو داسې نه ده ته 100% باید فبوناچي نه کار واخلي ما ویلي وو چې موږ تاسو دلته اډر بلاک ویلی دی فیجي ویلی دی موږ تاسو ته چې دی اوس دلته زه دلته کې فبوناچي کار ورنه کوي موږ تاسو ته چې ویلی چې ټایم فریم ته راځم 10 دقیقې ته خیر 10 دقیقې ته نه راځم یو دقیقه اوس راځم 10 دقیقو ته دغه دی اوس دلته موږ تاسو ته چې دی دلته موږ تاسو ګورو دلته موږ تاسو ته ګورو دلته اډر بلاک جوړ شوی دی ښه دغه دی دا اډر بلاک جوړ شوی دی موږ تاسو ته همدغه هلته اډر بلاک دی وګوره همدغسې دلته اف جي جوړه شوې ده موږ تاسو بیا دغه نه ګورو ورته چې موږ تاسو ته دلته ولې هغه نه ده جوړه شوې فبوناچي نه موږ تاسو اډر بلاک لرو موږ تاسو اف جي لرو موږ تاسو چې کله اف جي اډر بلاک دلته انګلف جوړه شوله موږ تاسو دې څخه بای اخلو بازار وګوره پاس خواته لاړو نو ما درته وویل چې فبوناچي په هغه ځای کې استعمالیږي کله چې اول وخت کې بازار بریک شي او استعمال یې موږ تاسو په ښه ډول سره وکړو دغسې نه چې موږ تاسو چې کوو هر ځای کې زه راځم بس دغه ځای کې فبوناچي اچوم صحیح ده اوس دغه ځای بازار پاس خواته روان دی زه اوس راځم دلته فبوناچي دلته اچوم دغه ځای نه تر دغه ځای پورې اچوم دلته ماته سیل راکړی ګوره چې دی بازار دې خواته راغلی خو دا توکلي دی زه توکل کار کوم ماته اوس دغه ځای کې زه باید دلته چې وکړم دغه ځای کې ټچ شي نه ماته بازار دلته ټچ شوی ده نو دا توکلي کار کوم زه اوس بازار حرکت ټول پوره دی زه دلته راځم دلته فبوناچي اچوم دا هېڅ امکان نه لري یا اوس دغلته بازار چې دی رینج جوړ شوی دی پاسې لیکویډیټي اخیستې ده اوس زه راځم بازار دلته دغسې اچوم دلته قیمت راځي دغه ځای کې زه پاس ټچ کوم نه دغه ځای نه دی اوس موږ تاسو ویلي وو چې تر ټولو نوی جوړ شوی های تر ټولو نوی جوړ شوي لو دغه ځای کې موږ تاسو اخلو داسې نه ده چې زه اوس دغه ځای کې اخلم دغه ځای کې
و ما ته کې ما دغه ځای ته راځي زه باید خلم چې دا باید کومه پاس ځایونه باید موږ تاسو ورته معلوم کو موږ تاسو باید کوم ځای کې فبناچي واچو کوم ځای کې د فبناچي څخه استفاده وکړو اصلا کې فبناچي د سند سلف استکار کې ما درته وویل فبناچي چې دا په سلو کې موږ تاسو ته اویا اتیا پیسې کار وکړي کنه تاسو ولیدل چې په هر ځای کې موږ تاسو واچو موږ تاسو ته چې کېږي یو سیګنل راکوي چې بازار چې دغه د تر دې ځای پورې ته وګورئ دغه ځای کې موږ تاسو ته ګوره سیګنل راکړی دی وګوره بازار څه مخه ځای ته راغلی دا ځای کې ټچ شوی انګلف جوړه شوې دی نه وروسته بازار موږ تاسو ته پاس خواته یې حرکت کړی ګوره ګټې راکړې ده بیرته بازار لاندې خواته راغلی نو د فبناچي استعمال چې دا ډېر اسان دی ما فبناچي سیټینګ درته وښودلو هماغه سیټینګ د کاپي کوئ خپلو ټریډینګ ویو کې استعمال کوئ څخه کار وکړئ زه ویډیوګانې درته جوړوم زه ډېر نفر ګورم موږ سره په ګروپ کې دي هم په یوټیوب کې ویډیوګانې ګوري هیڅ درس نه وایي بیا راشي ماته میسیج وکړي وایي چې والا زه پرون چې وم مقصد دغسې ما درس وکړ ماته ډېر نفر میسیجونه کوي راته وایي چې والا ما پرون درس دغه ځای کې وکتلو زه چې په بازار کې دغسې ما وکړه دغه کار صحیح جوړ نه شو نو ته غلط کوې زه چې همغه عکس ورته وباسم یا ویډیو ورته وکړم د چاټ نه ور ویلېږم چې دغه وګوره دا صحیح ده که دا غلط ده هغه وایي چې دی خو دا خو صحیح ده خو ما ته یې کار رانه کړو ما چې ته غلط استعمالوې ته به اوس بازار غلط استعمالوې نو دا خو زما مشکل نه ده ته به زما دغه اوس د فبناچي دا ما درته وښودله ته به په دغه ځای کې ما ته فبناچي استعمالوې نو دا خو زما مشکل نه دی دا تا خپل نظر دی تا خپل مشکل ده کله ته فبناچي په صحیح ځای کې استعمال نه کړې نو حتما تا ته غلط شی درکوي معلومات درکوي اوس تا ته چې یو لکه په غټ موټر کې ته غټ موټر کې د وړه موټر ټیر استعمالوي تا خو نه جوړېږي دا کار نه ورکوي یا په وړه موټر کې د غټ موټر ټیر استعمالوي دا کار نه ورکوي کله چې همغه سیټینګ درته جوړ شو سیټ اپ درته جوړ شو په هغه ځای کې استعمال کې سل په سل به تا ته کار درکوي خو که په هغه ځای کې استعمال نه کړو نو حتما ته یې سټاپ کېږي یا تا ته کار نه درکوي یا ته په بل استاد پسې ګرځې یا ته په بله ستراتیژي پسې ګرځې یا خو د خلک راځي والا آی سی ټي ښه ده والا پرایس اکشن ښه ده والا سیم سي ښه ده زه تاسو ته ما مخکې ویلي دي ته ما پرایس اکشن ګوره ته ما سیم سي ګوره ته ما آی سی ټي ګوره آی سی ټي تر ټولو بهترینه ده سیم سي تر ټولو بهترینه ده پرایس اکشن تر ټولو بهترین ده اصلا کې ته فقط ځان ته چې جوړوي ځان ته یو مشکل جوړوي ځان ته یو ستونزه پیدا کوي د کار شروع کول دپاره نن ناستې ته وایي چې والا سیم سي ښه ده هلته د سبا د سیم سي درسونه شروع کړل بیا راځي سبا ته وایي چې پرایس اکشن ښه ده کله چې بیا پرایس اکشن ته راځي پرایس اکشن درسونه وایي بیا سوچ وایي چې نه والا آی سی ټي ښه ده زه درته وایم داسې اوس نفر شته په آی سی ټي کې چې میلیونونه ډالر 10 میلیونه ډالر ګټي پاکستانی دی په دوبۍ کې اوسېږي ما څخه یې نوم هېر شو دغسې استاد دی چې سل په سله استاد دی نو په دوبۍ کې اوسېږي 20 میلیونه 10 میلیونه ډالر د آی سی ټي په ذریعه سره ګټلي خو داسې استادان درته ښایم چې پرایس اکشن استعمالي لکه الکس اف ایکس په نوم ته وګوره په یو ټریډ کې د یورو یو اس ډي ټي نه 15 لکه 6 لکه 1 میلیون ډالر جوړوي پرایس اکشن استعمالوي عادي ډېر عادي پرایس اکشن ډېر عادي ستراتیژي استعمالوي هغه په یو ټریډ کې 1 لک ګټي 1 میلیون ګټي 15 لکه ډالر ګټي نو داسې نه ده چې زه څه وکړم اوس زه به پرایس اکشن ما ته ګټه کوي تا ته به ګټه نه کوي نو دا مهمه نه ده چې ته باید سل په سلو کې پرایس اکشن زده کړې تا ته ګټه نه کوي ورته لاړ شه ته بل شی زده کوه سیم سي زده کړه ته باید آی سی ټي زده کړې او ته چې خپله کار نه کوې تل ته راشي ته میسیج کوي چې والا ما آی سی ټي استاذ ولیدلی سلم درسونه ویل ما ته یې ګټه ونه کړه داسې داسې تا ته چې آی سی ټي ګټه ونه کړله مشکل دغه دی ته درسونه نه وایې بیا ته درسونه وویل ګټه درته ونه کړله لاړ شه سیم سي ووایه لاړ شه پرایس اکشن ووایه دا مهمه نه ده چې زه اوس پرایس اکشن تدریس کوم زه باید په پرایس اکشن په اړه ځار چې ته وایې چې پرایس اکشن ښه دی نه دی ما دپاره ښه دی تا دپاره نه دی ښه ته یې وره درسونه وګوره درسونو باندې ریټیسټ وکړه هغه کوم درسونه چې زه درته ښایم په بازار کې ته وګوره تحلیل یې کړه که چېرته کار یې درکړو په سلو کې ته 50 ټریډونه 80 ټریډونه واخیستل ګټه یې درکړه خو صحیح ده چې ګټه یې در نه کړه بازار دی استادان دی یوټیوب دی زه هر چاته فري درس ورکوم زه پیسو درسونه نه ورکوم دلته یوټیوب کې زما ټول درسونه فری دي وګوره درسونه وګوره فری دي لاړ شه خوند یې درکړو درسو ته ادامه ورکړه پوښتنه یې موږ سره په ګروپ کې نفر شته پوښتنه واچوه هغه به درته حل کړي زه به یې درته حل کړم زه په ګروپ کې ما ته مستقیما میسیج وکړه نو ته چې شی کوې فقط ځان ته دوکه ورکوې ځان غولوې بیا بېله موضوع ده نو ته درسونه بل ما سره چې ګروپ کې کوم نفر دي درسونه ګوري ته ګټه ورکوي ما ته میسیجونه کوي او څوک چې زه پوهېږم چې ته د دې لپاره راغلی په ګروپ کې چې فقط ځان خوښه کړي یا ته نورو ته ووایي چې زه ټریډر یم یا ته نورو ته ووایي چې مقصد دغه ده زه والا په
بله ستراتیژۍ کې ګټه کوم دغسې په دغه کې تاسو ګټه نشئ کولی. ولې داسې کوئ؟ راشه ته بله ستراتیژي کې ګټه کوې، ما ته سبا ته یو داسې ستراتیژي وښایه چې ما ته 80% وین ریټ راکوي، په 100 کې 80%، یعنې په 100 ټریډو کې زه 50 ټریډونه چې ونیسم، 50 ټریډونه چې وین یې کړم، ما ته ستراتیژي وښایه، زه سبا ته همغه ستراتیژي شروع کوم. ما ته مهمه نه ده زه باید پرایس اکشن زده کړم، ما ته مهمه دا ده زه باید وین ریټ ولرم 50%، حتی 40% چې زه په 100 کې 40 ټریډه وین کړم، دا ستراتیژي زما دپاره وین ستراتیژي ده. خو ته خو ما ته وښایه هغه ستراتیژي نه. دلته چې دا 100 استادان به ته په یوټیوب کې پیدا کړې، 100 استادان به ته په پیسو پیدا کړې، تا ته په پیسو درسونه وایي، درسونه ورسره ووایي، هر څه کوې، خو څه ده نو ته چې غواړې چې ټریډ وکړې، ټریډ زده کړې، ادامه ورکړه، پرېږده مه. دغسې نه ته 2 ورځې دلته درس وایي، بیا ځې بل ځای کې درس وایي، بیا ځې بل درس کې، داسې مه کوه. یا په یو وخت باندې ته 3 استادانو څخه درس وایي، یو استاد ته ما ته یې، بل استاد ته یې، بل استاد ته یې، یو میاشت 2 میاشتې وخت ورکړه، درسونه وګوره، که چېرته تا ته فایده ورسوله صحیح، که فایده یې ونه رسوله لاړ شه، فري درسونه دي، لاړ شه وګوره بل استاد ته. زه اوس که تا نه 100 200 300 $، یعنې ما خپله 15 شپږ ځایه درسونه وي، هم آی سی ټي ویلي ده، هم ایس ایم سي ویلي ده، هم پرایس اکشن ویلی. اوس چې زه کوم درسونه ورکوم پرایس اکشن او ایس ایم سي، ایس ایم سي په پرایس اکشن کې داخله موضوع ده، خو زه چې ده هغه ایس ایم سي چې خلک موضوع ګرځولې ده، ځان ته ستراتیژي ګرځولې ده، ایس ایم سي زه پرایس اکشن کې میکس استعمالوم، دلته زه استعمالوم. ایس ایم سي چې کوم نظر ده بعضو ځایو کې لکه کوم ځای کې لیکویډیټي سویپ شو، او کوم ځای کې مقصد هغه شو چینج اف کریکټر شو، ریټیسټ یې وکړو، دغه دا بعضې کم موضوعات دي دغه په ایس ایم سي کې دي فرق لري. پرایس اکشن چې دا غټه موضوع ده، غټ نظر باندې بازار ته ګوري، په 1 ساعته 2 ساعته 4 ساعته ورځني کینډلو کې بازار ته ګوري. و ایس ایم سي چې د سکلپ دپاره ده، چې دا 1 دقیقه وګوره، 15 دقیقو کې سکلپ وکړه خلاص، چې شو ته $50 وګټې، یا په یو 15 دقیقو کې $100 وبایل، دا قیمه شو، دا خو داسې نه کېږي ته په 1 دقیقه 15 دقیقو کې څه کوې، ته وین کوې او ته لاس کوې. نو دغه وه زموږ او تاسو درسونه، موضوع خبرې مې ډېرې وکړلې، او دا خبرې دي په ګټه خبرې دي، صحیح ده، دغه د سایکالوژي خبرې دي، د ټریډ په اړه ته خبره باید زده کړې، یعنې ته دې په اړه باید پوه شي، که ته رښتیا غواړې چې ټریډ زده کړې، ته دې ته مه ګوره د پرایس اکشن ده، دا ایس ایم سي ده، دا څه شی ده، وګوره که پرایس اکشن ګټه درکړي صحیح ده، که پرایس اکشن ګټه در نه کړي، لاړ شه بازار 100 استادان لري، بازار کې 100 استادان تدریس کوي، همغه استاد ته ورشه، کوم استاد چې تا ته آی سی ټي وایي، کوم استاد چې تا ته ایس ایم سي وایي، کوم استاد چې تا ته پرایس اکشن وایي. دغه زموږ او تاسو نننی درس په ډول کې چې یو څه مو ورنه زده کړي وي، نو یوټیوب دی در سره سبسکرایب یې کړئ، یو کمنټ راته پرېږدئ، نو انشاءالله راتلونکي درسونه موږ او تاسو اپلوډ کېږي، زه درسو ته وخت ورکوم او ویډیوګانې جوړوم. نو دغه وه زموږ او تاسو موضوع فبناچي، خدای دې وکړي چې زده کړه مو ورنه اخیستې وي، په پوه شوي وئ. انشاءالله موږ او تاسو درسونه پاتې دي، درسونه به زه ویډیوګانې اپلوډ کوم، نو تاسو چې ویډیو ګورئ که چېرته ګټوره درته تمامېږي لایک ورکوئ یا ما ته یو کمنټ اچوئ. ما سره ګروپ کې نفر دي 1.5 نفر دي، خو ما ته 2 3 4 نفره لایک یا کمنټ اچوي، نور نفر یې ګوري ځي بس خلاصه شوه، ویډیو وکتل شوه، یا پوره ګوري یا نه ګوري. نو ته چې اول دغه ځای کې معلومېږي ته ویډیو پوره ګوري که نه یې ګوري، ته درس ګوري که نه یې ګوري. درسو ته په ټیټه سترګه په ټیټ نظر مه ګورئ، انشاءالله درسونه په ښه درجه دي، په لوړه درجه دي، دا زده کړئ، دا باندې کار وکړئ بازار کې، انشاءالله تاسو ته به ګټه درکوي. په خدای مو سپارلی یئ، ښه وخت ولرئ، ښې شېبې.